السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې که چېرته موږ له چایني ژبې سره په علي بابا کې مخ کیږو، ځکه چې په علي بابا اکاونټ خپله چې دی دا یو چینایي ویب سایټ دی، نو د دې زیات څه چې دي هغه اوسیږي، یعنې دوی په چینایي ژبه باندې دا اوسي. په داسې حال کې چې ستاسې دا ژبه به انګلیش هم اوسیږي، نو دا به څنګه کېږي؟ چینایي ژبه باندې به زیاتره وخت اوسیږي. یعنې دلته زیاتره داسې سیټینګ سره تاسې مخ کېږئ چې د هغې ژبه څنګه اوسي؟ په چینایي ژبه باندې اوسي. نو په داسې حال کې چې داسې یو څه سره موږ مخ کېږو چې هغه د هغې چینایي ژبه اوسي او موږ په هغې باندې هېڅ نه پوهېږو، په چینایي باندې خو مهمه ده چې دا خو معلومه خبره ده چې اوس نه پوهېږي. دلته اوس ما لنګویج چینایي ته اړولې په دې خاطر باندې چې تاسې ته د طریقه وښیم چې څنګه د چینایي ژبې سره مخ کېدو دا مشکل یا د بلې ژبې سره مخ کېدو دا مشکل حل کړو. نو دلته که تاسو چېرته انګلیسي ژبه هم دلته انتخاب کړئ، نو بیا هم تاسې ځینې ځایونه داسې اوسي چې هغه په چینایي ژبه باندې لیکل شوي وي، یعنې په چینایي ژبه باندې دلته لیکل شوي اوسي، هغه په انګلیسي باندې نه ترجمه، انګلیسي باندې دلته نه وي لیکل شوي. په داسې حال کې ستا ژبه به هم انګلیسي اوسي خو په چینایي ژبه باندې به لیکل شوی وي. نو د داسې مشکل حلولو لپاره به تاسې څه وکړئ؟ نو تاسې به داسې وکړئ چې کوم ځای کې چې تاسې مشکل لرئ هغلته به تاسې د هغې ځای به عکس واخلئ. اوس دلته دي، په دې باندې زه هېڅ نه پوهېږم چې دا څه دي. د دې سکرین شاټ به تاسې واخلئ. کله مو چې د دې سکرین شاټ واخیستو وروسته له هغې نه به د دې نه ووځئ او را به شئ ګوګل ته. ګوګل به را خلاص کړئ. کله مو چې ګوګل را خلاص کړو دلته به تاسې دغه پاس د تصویر علامه ګورئ، د دې کیمرې، تاسې په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک کړه او دلته به تاسې هغه تصویر چې تاسو څنګه کړی و سکرین شاټ مو اخیستی و هغه به تاسو انتخاب کړئ، لکه دا دی. نو تاسو دلته وګورئ، کله چې دلته تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته ګورئ ټرانسلیټ یو هغه درکوي، په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. اوس دلته چاینا ټو انګلیش، دلته وګوره هغه چینایي ژبه یې مکمل انګلیسي ته واړوله. ډیلیور ټو، دلته تاسې کرنسي افغانۍ، لنګویج دا، نوټیس دا، چینج د پاسورډ، ډیلیټ اکاونټ، ورژن دا دی، او دلته چې دی لیګل پالیسي، ریټ د اپ، دا ټول مکمل وګوره. ستاسې دغه ټول سکرین شاټ یې څنګه کړو؟ د چینایي ژبې نه انګلیش ته واړوو. نو که تاسې هم کوم وخت له داسې یو څه سره مخ کېدئ چې هغه چینایي ژبه وه یا بله ژبه وه او تاسو ورباندې نه پوهېدئ او غواړئ چې دا انګلیش ته تبدیله کړئ یا پښتو ته یا فارسي ته، هر یو ژبه چې تاسو غواړئ. اوس دلته زه راځم، زه وایم چې نه دا د فارسي ته تبدیله شي، پرژن. اوس دلته تاسې وګورئ دغه ټوله ژبه یې څنګه کړل؟ چینایي ژبه یې فارسي ته تنظیمات، ارائه به، واحد پول، زبان، اطلاع، رمز عبور را تغییر دهید، حسب حساب کاربری، نسخه، سیاست حقوقی، نمره دادن به اپلیکیشن، کش برنامه را. دا وګورئ تاسې ټول ګورئ دا څنګه په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په علي بابا کې کوم مشکل سره مخ کېږئ کومې ژبې، نو د دې طریقه تاسې هغه څنګه کولی شئ په دې سې ستاسې د خپلې خوښې ژبې ته تغییرولی شئ.